په رخسار کې د ګلانو، په دربار کې د شاهانو، په جمال کې د خوبانو، ان په محفل کې د یارانو لا معلومیږي چې اختر دی. نو چې اختر دی زه اکبر توتاخیل هم یو ځل بیا تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دوهمه ورځ مو هم په خوشحالۍ او په خوښۍ تېره کړې وي. خپل یاران او دوستان مو لیدلي وي او په ځانګړي ډول هغه دوستان او ملګري چې ډېره موده پس مو لیدلي دي د هغوی په لیدو او کتو مو زړه ډاډه سوی وي. په سر کې ورځمه تاسو څو شیبې له میوند اقبال سره پرېږدمه. میوند اقبال غواړي چې تاسو د افغانستان اصلي موسیقۍ په واسطه چې ورسره سندرغاړی او نور ملګري دي ونازوي. مننه اکبر جانه، الله دې راته تل خوشحاله لره. دوستانو اکبر جان هم په شعر کې او هم د زړه له خلاصه تاسو ټولو ته د اختر مبارکي ویلې. نو زه هم په خپل وار سره تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یو خوشحاله او سوکاله او له موسکا څخه ډک اختر مو پیل کړی وي. زه نن تاسو ته د افغانستان محلي موسیقۍ سره ستاسو په درانه چوپړ کې په دې هیله چې د خپرونې تر پای شوي پورې له موږ سره ملتیا وکړئ او هغه کومه محلي موسیقي چې موږ ستاسو لپاره تیاره کړې ده او ستاسو لپاره ښکلې سندرې ډالۍ کوي، له موږ سره اوسئ او وګورئ چې له ما سره څوک ده. دوستانو نصیر حسن د په نننۍ خپرونه کې له ما سره. نصیر جان ستړی مه شئ، په خیر راغلی او د هر څه نه مخکې لوی اختر دې مبارک شه. زه هم خپل له طرفه او خپل ټیم له طرفه تاسو ته او د لمر تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه او د لوی اختر مبارکي تاسو ټول ته وړاندې کوم. کور دې ودان. دوستانو دوی ټولو ورونو له طرفه به زه تاسو ته د اختر مبارکي یو ځل بیا ووایم او تاسو ټولو د اختر مبارک وي. نو په یوازې ځان خواستې رامې څوک څه نه وي، نو مجبور یو ټیم ولري. که څنګه د اختر دې څنګه پیل کړو، د اختر نه دې اختر او د پروسه کال اختر چې کوم تېر شوی دواړو ترمنځ څه توپیر و؟ والا توپیر خو څه پکې نشته، شکر به وطن آرام دی، خلک دی او په دې اختر کې قربانیان ډېر شوي ده. نو موږ هم چې د لمونځ نه راغلو بس هغه رواج همداسې چې خپل هغه قرباني مو کوله په هغه کې مصرف و. هغې نه وروسته بس د دوستانو سره د وطنوالو په کورو کې د اختر مبارکي بس ورسره کوو. بلکل قرباني فرض ده په موږ ټولو باندې. نو چا چې وسه پوره وي نو باید ویم کړي. نو څنګه د قرباني غوښه دې ویشلې ده تر اوسه پورې که نه؟ دا خو هغه خپل یو طریقه لري چې وایي هغه هر رقم غوښه خو هغه درې تقسیمه شي، یو به ځان ته یو به دوستان ته، یو به دا نور فقراو ته به تقسیموي. نو موږ هم همداسې کړې ده. نو دوستانو هر مشر د کور خپله عیدي یا اختری ورکوي. نو نصیر جان هم تاسو ټولو ته یو اختری راوړی، البته د خپل د غږ په واسطه باندې غواړي چې تاسو ټولو ته اختری درکړي. نو څه دې ورته راوړي نصیر جانه؟ یو دوه مستې سندرې مې ورته راوړي دي. مستې سندرې چې اختر هم ده. اختر د خوشحالۍ دی په دې وجه. نو زه هم غواړم چې خپل لیدونکو ټول خوشحاله کړم او ښه مستې سندرې ورته ووایم. کور مو ودان. ښه نو حسن صاحب څه دې راوړي، غواړې څه ورته ډالۍ کړي؟ زه خو یو دوه درې سندرې مستې سندرې ورته راوړې مې دي، هغه به انشاءالله دوستانو ډالۍ کوم. بلکل. نو موږ هم ورته په تمه یو چې واورو انشاءالله. صحیح ده؟ او حتما. دا ګل دې راکړه خدای دې ګل کا، دا داسې کبر جنې راڅم ګوره. و دا ګل دې راکړه خدای دې ګل کا، دا داسې کبر جنې راڅم ګوره. و مولا دا ستا عمر دې ګل نه کړه مینا، دا داسې
کې ورجنې راته مه ګوره دادا داسې کې ورجنې راته مه ګوره سترګې دې خوږ دې شلې لا خواږه خواږه ګوره دادا داسې کې ورجنې راته مه ګوره دادا داسې کې ورجنې راته مه ګوره دادا داسې کې ورجنې راته مه ګوره نو حسن صاحب یو خبره به زه وکړم خدای دې د ما وې د له حاله مه خبره وه ما غوږ ته چې کله دا لرګی ورته راواخلي بیا یو ټوکې درته وکړم مهرباني وایي مور چې چاته خراوي کوي وایي زه زویه زه بچی عمر دې ډېر شي او ډولکي شي هغه په دې چې په دې ډېر زور دی بلکل نو دویمه سندره غواړئ چې کومه سندره ډالۍ کې دوهم به چې لکه ما قول کړی دی دوستانو سره هغه به مسته سندرې به مسته سندره به که نه نو مسته سندره ده شعر یې خپل دی ده نه نه شعر کلیوالي ده او اټنیز دی تقریبا اټنیز ده بلې غواړم نو چې دوستان ته داسې یو داسې یو سندره وکړه چې دا پسې دا چوکه راوانخلي ولا متاسفانه دا د چوکۍ سندره ده یا بدون د چوکۍ نه کېږي ولا نو چې مست وي نو چېرته کېږي زه توکل په خدای توکل پر خدای دا به کوو مونږ به ځان ورته ټینګ کړو ودیرا مودا شو چې په حال مې نه خبرېږي لیوانې محبوبې ولې ناراضي شین خاله محبوبې خدای لپاره یو ځلې تروشه ودیرا مودا شو چې په حال مې نه خبرېږي لیوانې محبوبې ولې ناراضي شین خاله محبوبې خدای لپاره یو ځلې تروشه خدای لپاره یو ځلې تروشه पास में हमारा शजानन लेवाने महबूबे वाले नाराज शन खाले महबूबे खना पारा यो जली करोसा वापस में हमारा शजानन लेवाने महबूबे वाले नाराज शन खाले महबूबे खना पारा यो जली करोसा वादा को ज़िलारे पे तालुनी واقعا الله تعالی ښکلی غږ درکړی او داسې کار به وکړو چې د خپرونې وخت هم کم ده له تاسو ټولو نه به مننه وکړم حسن صاحب که خپل کوم پیغام د لري په دې اختر په شپو کې خپلو ورونو ته نو کولی شي په ازادانه توګه باندې ووایي بس ښه اختر ټول دوستانو ته غواړم هیله دا لرم چې د اختر دا څو یو دوې ورځې نور هم پاتې دي په خوشحالۍ او په ارامۍ او په صلح پای ته ورسو او انشاءالله ژوند به غواړو د دوستانو بشکه مننه تاسو نه ټولو نه مو مننه کور مو ودان دوستانو ورځئ تاسو د پسته او بادام اختر خو نه د اختر د کباب اختر ده ورځئ تاسو مو خپل کباب نوشي جان کوئ موږ به هم یوه دمه واخلو بعد له دمې بیرته راوګرځئ د میوند اقبال سره مو د افغانستان د اصیل موسیقۍ سره دوه پرله پورې سندرې د نصیر حسن څخه واورېدې چې تاسو ته یې ډالۍ کړې او تاسو ځینې خوند واخیست اوس غواړم چې یوه بله پرله پورې برخه چې خیبرجان کارګر
دا برخه تاسو ته وړاندې کوي. تېره شپه هم د خیبرجان کارګر یوه داسې هنري کړنه موږ ولیده چې واقعا هم د ستایلو وړ ده. بیا هم خیبرجان تا ته ښه راغلاست وایم. تشکر، مننه. نن شپه هم موږ نوې نمایش بله بالکل آماده دي، نو که تاسو اجازه نو مهرباني بالکل موږ او لیدونکي به یو ځای دا هنری کردن هم بکنیم. انشالله ما درخواست میکنم از خودت که تشریف ببرین در جایتان. ما اوجا بشینم؟ بله شما بشینین. به خاطر از اینکه به دقت ببینین. دیگه ما هم کارهای خود شروع میکنیم، دوستان ما آماده هستن. ما میخوایم باشم اگر شما کدام مشکل ندارید. اگر میخوای باشی پس باید داخل صندوق شما برین. اما این کارو نمیکنیم به خاطر از اینکه اینا پرکتس ندارن. یک دقیقه خیبر. خب دوستا، بازم خیبر کارگر در خدمت شما حاضر است با یکی از نمایش‌هایی که دوستا خیلی خواهش کردن که ما باید نمایش بدیم، ما هم آماده ساختیم. اوکی؟ بفرمایید خیبر عزیز. دوستای تکنیک خواهش میکنیم که سیستم بک‌گراند موزیک ما را چالان کنیم.
مننه اکبر جان نمایش پای ته ډیره مننه مګر څنګه امکان لري دا څه خب موږ هدف دا ده چې موږ کوم کار کوو څنګه چې تا ته خوند درکړو ان شاء الله چې بله بله میزمانو چې ناسته ټي ته تلویزیون ته ان شاء الله هغې به هم خوښ شوي بالکل زما هم خوښ سو دا ما د خارجي چینلونو څخه لیدلی و دغه نمایش چې اوس تا اجرا کړ بالکل اکثره دا خارج کې اجرا کیږي او مونږ غواړو چې مونږ په افغانستان کې هم دا رواج کړو د خیره چې افغانان هم کوي شي داسې چې دا نور بار ملکونو کې کیږي مونږ هم دغه استعداد لرو چې خپل وطنوالو ته څه ناڅه مخکې کړو خپل وس مطابق بیا مننه تاسو نه چې مونږ راوغوښتل دې ښکلې برنامې ته ډېره مننه او تاسو طریق نه مونږ هم آشنا شوي و خلکو مونږ کارونو سره آشنا بله خب گر چې پشتو ما کوشش میکنم همراه خودت بگویم اگر در فارسی باشه بس بسیار تیز گپ بزنم دیگه هدف ما است که چند لحظه بتونیم برنده را یک احساس خوب و تخیلی بدیم ډیره زیاته مننه له خیبر جان نه ستاسو د هنر په هکله دومره یوازې ووایم چې په تاسو کې د برکت وي ستاسو په هنر کې د برکت وي په دې هیله چې دغه څه په ډیره لوړه کچه باندې له خیره سره ستاسو په هنر کې وګورو ډیره مننه انشاءالله بله نو دوستانو د خیبر کارګر دغه ښکلې او په زړه پورې برخه مو ولیده لنډه دمه کوو بېرته راګرځو موږ ستاسو په خدمت کې یو د بهر اوسره ګلونه ستاسو پر قدمونه نه سرسلامونه تاسو ته او ښې چارې درته غواړم لیدونکو خپرونې ته اوس زه راغلم د منګ همکاران تر اوسه وه نو اوس په دې خپرونې په دې برخه کې راسره یوه ډېره په زړه پورې او خوږژبې سندرغاړې نسته ده نو که راغلاست وایم تاسو ته او پخیر راغلی خب سلام عرض ادب دارم برای شما و برای همکار شما و برای حاضرین برای تالار که است و بیننده های تلویزیون لمر که یگانه تلویزیون خوب علاقمندش هستم من خودم هم برای شما عید تبریک میگیم و خوش آمدید میگیم شما را در برنامه ما فقط غواړم یو څه وپوښتم چې ډېر د سیاسي سوی میونده خیر ده چون خبرو کې ورته لکه چې شبنم دې ولیده چې چنګه لږ ذره ډېره سیاسي وغږېده تم سیاسي سوی بیخي نه خیر ده وای خربوزه از خربوزه رنگ میگیره نو شبنم جانی څو سندرې لري خب آهنگای ما البته 9 پارچه آهنگ است که به ضمن از 3 پارچه زیر که است ما کلیپ ساختیم کلیپ کده میشه و دیگه از یکی است 6 پارچه دیگه از صوتی است صوتی است میونده شبنم ویلې چې 3 سندرې کلیپي دي بالکل تا دا سندرې لیدلې څه ناڅه مې ورته لیدلې دي او څه ناڅه به یې وګورو اوس به یوه سندره به اوس وګورو فقط ما یو نظر و ستاسو لپاره اختر کې په څه کارونو باندې بوخته وي دا څو ورځې خب واضح گپ است که عید که است طبعا خانم‌ها زیادتر مصروف می‌باشند شما معلوم است بار ما شما دیگه از هنرمندای ما خیلی واضح گپ است که کنسرت تلویزیونی است میمانه ویژه است میونده دا پوښتنه دې لږ ذره داسې یو قسم اول دی نه اوس دا مې وایم په دې مې ویل چې ماشاءالله وزن مو زیات د لږ ذره کوي او اختر د قرباني اختر چې ده د غوښه او د کبابونو اختر ده که لږ څه ګزاره وکړي نو ښه به وي نو د ټولو سندرو کې د کومه سندره ډېره زیاته خوښیږي از خودم خب او دیگه من خودم قضاوت کردن نمیتونم که ما بگویم کدام آهنگم خوشمه دیگه هیچ هنرمند دیگه پس زده نمیتونه و دیگه او درسته قضاوت کننده ماست که بالکل شبنم جان درت وایا څومره وخت کېږي سندره ویل ته دې شروع کړې او هغه سندرغاړي چې تا غوندې نوې سندرغاړي تازه کاره دي کوم یو سره ډېر زیات رقابت کوي او فکر کوي چې تا نه ډېرې ښې سندرې وایي او همغه سره ته زی رقابت کوي خب ما که تو هنرمنده عزیز خودت رقابت خاص ندارم که بگویم
دیگه که من در هنر آمدیم البته عشق علاقه ما بوده که من بسیار زیاد دوست داشتم دیگه مدت 1 سال میشه دیگه. نو شبنم جان نوای چیز رقابت نکوم میونده خو زه په دې نظر یم که کله یو انسان بل چا سره رقابت ولري البته سالم رقابت نو دا د دې لامل کیږي چې هغه ډیرو لوړو ځایونو ته لاړ شي او لوړ مقامونه ترلاسه کړي. ته څه فکر کوې؟ زه هم تا سره موافق یم چون هغې سره موافق یم بخښنه غواړم چون هغه یې مونږ مېلمه ده څه چې هغه وایي مونږ یې ورسره منو او رقابت سالم رقابت داسې یو شی ده چې سړی نور هم لوړ بیایي کیدای شي دا رقابت ولري خو ځان څه ناڅه ګوشه نیسي نو خیر بیا هم څو سندرې دې راوړي کومه سندره به موږ ته ډالۍ کړي د عیدي په توګه باندې؟ خب آهنگای ما آوردیم خدا کنه که مورد علاقه شما و بیننده های تلویزیون لمر قرار بگیره دیگه کوشش میکنم دیگه از این بعد آهنگای خوب بسازم خدا کنه خوش کس بیایم. سندره به حتما واورو. شبنم جان وروستۍ پوښتنه دا ده له تا نه چې په سندرغاړو کې البته هغه سندرغاړي چې پخواني سندرغاړي دي څوک خپل الګو ګڼي او له چا نه تقلید کوي په سندرو کې؟ خب از هنرمندای سابق ما خب کلگیش خوب هستن که واقعا من هیچ کدام از وارو گفته نمیتونم و هیچ کس جای از وارو واقعا گرفته نمیتونن و یک گلگوی افغانستان وقت بودن دیگه از سابقه فارسی وانا بگویم استاد موش دیگه اگر پختونخوا بگویم دیگه خانم نغمه و نازی اقبالی هستن. و زیادتر وقت در کدام وقت زمزمه خوشت میاد که زمزمه کنی؟ مثلا چون خانوما در کارهای زیادی مشغول و مصروف میباشن مثلا در وقت جارو در وقت خیاطی در وقت کاسه شما این پرسانه میکنین که در وقت ظرف شستن یا جارو یا کالاشویی در این وقتا خب خانم‌ها که اکثر وقت که بیکار میمونن زمزمه میکنن و در شدت کار اما ما که هستم وقت ریاصل و زمزمه و پیش خود که چی میکنم بوده دفتر از خاص دیگه. خب زیادتر وقت که زمزمه میخوای زمزمه کنی که خود میخوای یک آهنگ زمزمه کنی آهنگای کی را زیاد خوش داری که زمزمه کنی؟ خب آهنگای کی را خوش دارم نازی اقبال خانم نغمه اوس هغه سندره دی چې د ډالۍ په توګه راوړې خپرونې ته نو وړاندې که لیدونکو ته نو که په وروستۍ کې کوم څه غواړې لیدونکو ته ووایې مهرباني؟ زنده باشین چیز گفتنی خواست ندارم دیگه درست است چیزی که شما میگین آهنگ اجرا خود کردیم. لیدونکو سندره تاسو ته وړاندې کیږي او موږ یې وړاندې کوو تاسو ته نو په خیر راغلی نن خپرونې ته لیدونکو ورځو سندره وینو یو ځای سره او په دې هیلهمندۍ باندې چې دا سندره مو خوښه سي نو وروستۍ شېبې د خپرونې هم هیرې نه کوي. له ټولو ښکلو برخو سره چې تاسو د خپرونې په لړ کې تر دې دمه ولیدې هرومرو مو خوښې سوي دي. یوه
بله په زړه پورې او خوږه برخه چې خاص او خاص هغه برخه افغاني جامو ته ځانګړې سوې ده او د اجمل حقیقي او د هغه خلاقیت او د هغه کریټیویټي به یو ځل بیا په دغه خپرونه کې موږ او تاسې د یو نمایش په توګه وګورو یو ځای د اجمل حقیقي او حمید جان او هدایت جان په ویاړ باندې. ستړي مسئ اجمل جانه اختر مبارک قربانیگان قبوله اختر مبارک کینه مهربانی والا چې ما ته مو بیخي د چا خبره اواز راوست ولا تو تکلیف ما ویل تاسو هم نمایش ورکوئ نو زه په قطار کې ودرېدم مګر تاسو خو تمرینونه کړي دي ارومرو دې سره بلد یاستئ ما ویل چې زه داسې نه یم چې د تاسو هغه د مدلینګ اصول خدای ناخواسته د پښو لاندې کوم یا خواهش کوم نزاکت او بعضې مسایل دي که نه ډېر خوشحاله یم چې وروسته د یو څه مودې نه د یو ځل بیا په خپرونه کې ګورم هغه هم د داسې ښکلو جامو سره بیا هم ښه راغلی اجمل جانه الله دې عزت وکړه توتاخیل صاحب سلامونه او نیکي له تاسو وړاندې کوم او د لمر تلویزیون قدرمنو مینوالو ته او د لوی اختر د رارسېدو مبارکي هم ټولو هیوادوالو ته وایم په دې هیله چې هغه دوستان چې تر هغه دمو پورې زموږ سره په خپرونه کې ملتیا کوي یو څه معلومات زموږ د دود په اړه ترلاسه کړي هرومرو ډېره خبره مې د ونیوله په بښنې سره ډېره ستره دنده دې په غاړه اخیستې ده او زه فکر کوم دا به اسانه هم نه وي په دې شرایطو کې په ځانګړي ډول زه ښه پوهېږم چې درځه خبرې به کوو اول حمید جان ته نوبت ورکو چې بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان حمید رازقی هستم یکی از مدلای گروه اجمل جان حقیقی و همچنان عید سعید عطا را به تمام ملت فرهنگ دوست افغانستان عزیز از زنده باشی عزیز دل خداوند بزرگ موفق داشته باشه تشکر زنده باشید هدایت جان
سلام خدمت شما تو داخل صاحب و یک سلام خاص به تمام بینندگان عزیز تلویزیون لمر. امیدوار هستم که جور صحت سر حال باشن و هدایت الله لغمانی هستم، یک تن از مدلای افغانستان و البته از گروه اجمل جان هستم و عید سعید اطهار از صمیم قلب به تمام هموطنان عزیز خود تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که این روز خوشحالی را به خوبی و خوشی سپری کنن. ډیره مننه. تا ته هم ښه اختر غواړم از تا کورنۍ ته او تشکر زنده باشید. دغه البته دغه وخت دی چې ټولو افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې. اجمل جانه زما داسې غواړم چې لنډ ډول باندې داسې یو بعضې مسایلو زما تشویش دی البته دغه دا معلومه ده چې دغه څه چې ته جوړوې د په حساب یو کریټیویټي چې څه کوې یو خلاقیت چې څه کوې په جامو جوړولو کې د دې لپاره بازار موندنه داسې کوم څه شته دي یا هم ته دغه څه بیرته د دې په وړاندې یو څه هغه څه دي چې په مصرف کړي وي یعنې فرضاً ډېر مسایل دي دلته که نه پیسه ووایم خلاص وایم بیرته لاسته راوړي که نه راوړي یا بازار لري دا د تا کار؟ من تو تخیل صاحب شکر ده تیریږي خو په افغانستان کې یعنې په نورو هیوادو کې د هغوی مدلان یعنی جلا معاش لري ځکه چې هغوی خپل دود خپل عنعنو ته خدمت کوي پرمختګ ورکوي او په افغانستان کې یعنی شکایت ونسي اختر ده نو باید د خوشحالي خبره وي یعنی دولت ما سره کومک نکي یا اطلاعات فرهنګ څوک یعنی سپورټر نه لرم په افغانستان کې مدلینګ هم کوي په سندرو کې هم تاسو ګډون کوئ او د یو مدل په حیث باندې که نه څو کلیپونو کې به دې کار کړی یما هدف تو تقریبا صاحب دا ده چې باید له هرې خوانه افغاني دود یعنی افغاني دود او دستور ته وده ورکوي. زه غواړم دغه بوټونه د یو وارې وښیو دا په کامره کې کوي حتما دا تو تخیل صاحب یو په افغانستان کې یو کمپنۍ ده نوم یې نه اخلمه چې بوټونه جوړوي سپلې بوټو دا شان بیا ما په دې کې لیک څه نوآوري کړې ده دغه د ما چپن ویم خولې چې دغه مواد کار سوی ده په دې کې مې یعنی هماغه ټکه یا هماغه څه دې په دې کې هم کار کړی د دې لپاره چې هغه ماچ ولري یا ماهنګي ولري ټول سره یو ځای ځان ښکاره کړي. موږ هم د همدې لپاره چې حداقل کړي مو وي چې دا د تا جامې او د تا د کاروبار په حساب باندې دوستان ته وایي چې موږ او تاسې خپله په افغانستان کې داسې خلک لرو او له دغو نه استفاده وکړي. دا پیور دی، دا اصل، دا نه وجود ته صدمه رسوي نه پوستکي ته صدمه رسوي. ښه اجمل جان ډېر خوشحال چې تاسو له ځان سره لرو. د موږ دوه همکاران دي هغوی هم لږ لږ دې خبرو کې لاس وهي. اجازه ده چې هغوی مدل دي تقریبا همدغسې ووایه راوبه غواړو که نه که اجازه وي د عابد جان او زهیره جان. ښه ابراهیم عابد او سلیمان شعبي را غواړو چې هغوی هم غواړي چې یو څه نمایش ترسره کړي. پتلونونه واخلئ، پرتوغاښونه واخلئ او جوړه جوړه کمیسونه واخلئ د قربانۍ لپاره او کالي واخلئ ډېر زبردست کالي، ډېر د کشو پش کالي. دا کالي چې تاسو ګورئ دا د اختر لپاره دی، اقتصادي کالي. دا څوک دی چې راغی بهترینه لیلامي مې راوړې ده. رنګ د ورکه دروغ مه وایه او په خدای مې د قسم که اعصاب مې خراب شو پوس به دې نه نو اول خو دې دا جرم کړی دی چې دی زما کې څنګه ولاړ یې دا ځای ما ته د پلار نیکه نه پاتې دی. دا ته څه بد کوې درته مې ویله چې دا مې تقریبا دغه ځای چې ګورې دا مې د دادا په نوم باندې دی. قوالی که در سره یې نو بیا صحیح دی که نه خو دا ما ته پرون نه ابل پرون د ترافیک نه مې اخیستی دی او روزمره ورته پیسې ورکومې. ښاروالي راځي پسې راتېر څه نور هغه کسان راځي چې هغه ته بدماشان وایي. وایم څه درته ویلی په دې نه شمه چې تا سره څلور ارګانه دي او ما سره یو بېچاره ترافیک دی. خو خبره دا ده ګوره زما ځای پرېږده او ګوره تا به م خراب کم او چکني به درنه جوړه کړمه یې. ګوره وروره ته مې یار یې ته مې جانان یې ته مې دوست یې خو چا ته چې ما رشوت ورکړی
او چاته به چې پیسې ورکړي پسې راتېر شه رشوت اخیستونکی او رشوت ورکوونکی مطلق جهنم. نو بیا دا ظلم دی ولې کوو چې ما ته لګیایي؟ دا د دې لپاره درته وایم چې دې ځای نه ولنو که نه کور ته لاړم او چرایز مې در پسې راوړو نو غلبیل غلبیل به د کوم راشه که تودېږي چرۍ څنګه ما پسې راوړي؟ خبر نه یې چې DDR شوی چرۍ دې کار نه کوي. توتاخیله ککره به دې نه یم ملا ته به دې څوک نه ژاړي. راواړه وسړي راوړي دي ګلونه یا جانان لپاره ما راوړي کمیسونه راواړه وسړي راوړي مې ګلونه واجې نماز دې چې که سره دې جان پاک او رنګ دې ورکه جانانا. وایم راشه اختر دی په دې اختر کې دوه خپړونه پخلا کېږي زه ورته غرونه یې ځکه مسلک م یو دی راځه چې پخلا شو راځه غېږه راکړه پر پدرک د رحمت ته جوړه کوم نه یانو نه قبیله دې راته معلومه نه ده راځه چې ځو راځه دا دې څه وکړه کار دې خراب کړ. که په رښتیا هم په ترنم سره څوک وغواړي هغه هم داسې ترنم چې عابد او شاهبي وکړه یو څه وپلوري که نه خامخا خریداران ورته ډېر دي خو فکر کوم لیلام فروشان ته یې ښه نقل ورکړه چې په ترنم کې خپل لیلامي نقل ورکړو خو ډېر ښه پیام یې درلود یعنې بله پیام یې درلود چې یعنې لږ رسوایي وکړو باید چارواکي هم پوسي. خیر مونږ خو لا هغه نه په ګوته کوو مونږ وایو چې مونږ خو شی نه دي کړي څوک وایي چې د مونږ د منګي شړومبې تروشي دي. خیر په هر صورت له اجمل جان حقیقي له حمید جان له هدایت جان نه درې واړو مننه بیا هم تاسو ته مونږ زحمت درکوو کله کله راځه خیر تاسو خو راځئ بیا هم د دې لپاره چې دغه زموږ او تاسې د لړۍ جاري وي د خیره سره تاسو ته لا موفقیتونه غواړم بریالی اوسئ په خپلو کارونو کې. نو دوستانو موږ او تاسې هم ځو دم اخلو دمې نه وروسته بېرته راګرځو بیا هم خپرونه باقي ده لا خوند باقي دی له موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم په خیر راغلی او تاسو ته ښې چارې غواړم ښه اختر او اکبرجانه په دې برخه کې موږ یو ډېر ښه ګران میلمه ځان سره لرو البته میلمنې مو هم درلودلې له هرې برخې نه میلمانه درلوده اوس یو ګران میلمه او ګران سندرغاړی له ځان سره لرو. بله ډېر خوږ سندرغاړی او هغه هم هغه څوک چې تل یې د تلویزیونونو لارې نه په خپل خوږه ژبه باندې تاسو نازولي یاستئ ښاغلی دین محمد غمخوار یو ځل بیا ښه راغلی. مننه تاسو نه میله جانې تاسو نه اکبر صاحب زه خپل سلامونه د زړه له کومې نه ټول وطنوالو ته د لمر تلویزیون د لارې نه وایم او اختر مبارکي هم ورته وایم په دې کې چې یو ښه اختر او د صلح نه ډکې او د مینې نه ډکې اختر ولرو. تاسو هم په خیر راغلی غمخوار صاحب خو ولې دومره بې شمه غږېږئ؟ ولا نو ناوخت د شپې ده نو ښه زه داسې فکر چې زه کوم نن د اختر دوهمه ورځ ده او تاسو باید ډېر د سره حال با انرژي وغږېږئ. البته د ورځې به ورېندارې به لږ ډېر ګرځولی وي کارمل خو چا د باندې لرګي مرګي چا د باندې مات کړي چې قربانۍ غوښه پخه کړه. نه زه خو تا غوندې نه یم چې لرګي در باندې ماتېږي. ښه په هر صورت اوس ته د بل چا غم وخورې که هم د خپل غم کې غمخوار والا غمخوار خو خپل غمو کې ډوب وو تر اوسه پورې زموږ غم خلاص نه ده نو د خلکو غم به څنګه وخورو. اوس یعنې هېڅ د چا غم نه ده خوړلی خپل غم کې دغه خپله غم ده چې د ملي وحدت دپاره هلې ځلې کوو د مهني سندرې زیاتره وایم دا غزل که وایم که مست سندرې وایم که څه خو دغه هېوادوالو ته څو سندرې به دې ویلي غمخوار صاحب؟ دغه خپله یو خدمت ده چې کوو. څو سندرې به دې ویلي؟ والله صاحب معلوم نه ده خو سندرې زیات لرم خو کلیپونه کم لرم. په مجموع کې داسې سندرې؟ مجموع کې کېدای شي 100 سندرې. او غمخوار صاحب اورېدلي مې دي غمخوار صاحب باید د ورځې 3-4 سندرې ریکارډ کوي او راوباسي دا خبره رښتیا ده؟ نه 3-4 سندرې خو په میاشت کې هم څوک نشي ثبتولی خو بیا هم د سیدي په خاطر زه کوی شم چې میاشت کې یو 2-3 سندرې ثبت کړم دې په خاطر چې خپله فارسي او پښتو شعر هم جوړوم کمپوز هم جوړوم
نو ما دپاره دومره مشکل نه ده چې شاعر پسې لاړ شم خو شاعر چې کوم شعر مې خوښ شي وایم خو مطلب داسې هم نه یم چې خپله شعر لیکې کله ناکله داسې مات ګوټ شعرونه جوړوم نور خپرول یو ورځ زه له دې بل هم کوم خپل یو شعر دی او نو مات ګوټ شعرونه جوړوم کوم وخت شعر ډېر زیات درته راځي غمخوار صاحب چې تاسې باید ولیکئ؟ دا یو الهام ده یو هوا ده داسې ورځ یا ګنټې معلوم نه ده چې کوم ساعت راغی بس زر تر زر موبایل کې ثبتوم یا په لیکم چې هغه شعر مې د یاده ونه وځي. او غمخوار صاحب یوه بله خبر داسې معلومیږي چې ته یعنې ډیری وخت په سندرو باندې تېروې یعنې خپل هنر باندې نور کارونه دې د کور څوک کوي؟ ځان مې اوزګار نه ده پرېښی زه په کار ډېر خوشحال یم یو بلاک مې اجاره نیولی دی نو هغه خو طبعا کله ناکله د اوبو مشکلات دي اوبو ورته تېروم کله ناکله د برق نه د برق په غم کې یم کله ناکله نو داسې هلته مو کورسونه جوړ کړی د قرآن شریف کورسونه د انګلیش د هر څه کورسونه هلته شته دی آمادګي ده د موسیقۍ په اړه مو د موسیقۍ کورسونه نه لرم زما شوق ده د موسیقۍ سره زما مسلک نه ده میراثي نه ده زه اماتور یم نو کله ناکله داسې زموږ خپل خپلوانه وایي چې ولې سندرې وایي نو سندره مال چې بد کار نه ده او دا چې خدای پاک یو استعداد ورته ورکړی نه نو هغه نه شعر جوړوی شي نه کمپوز جوړوی شي نو دغه لږ غونډه استعداد چې ما کې ده نو پکار ده چې دا کار واچوم. مخکې ما درته ویلې که نه چې خپل غم کې د بل چا غم دې مو خوړلی که نه خو دغه غم خوړل دی د بل چا په غم کې ورکې اصلا او دا ډېر د خوشبختۍ ځای ده چې برسېره پر دې چې تاسو سندرې وایه تر څنګ کې تاسو نور مصروفیتونه هم لرئ او نور د نور چا په خدمت کې هم یې دا ډېره غټه خبر ده چې هر څوک دا کار نسي کوی. غمخوار صاحب فکر کوم وروستۍ برخه ده د موږ او په وروستۍ کې مو د دې لپاره چې ته له موږ سره یې یوازینی هدف دا و چې دغه خپرونه همداسې تاسو په حضور همدغسې وروستیو کې ښه همدغسې خلاصه سي او تر څو چې سبا شوه بیا د اختر پلوشي کې د لیدونکو په خدمت کې حاضرېږو حتما یوه تحفه لرئ او ویلې مو دي وعده مو کړې ده چې یوه نوې سندره به زه ډالۍ کوم. سندره اوس هم شپږ سندره به نوې ثبت کړې وو چې تاسو ته مې یو دا ډالۍ کړو اورېدونکو ته نو غواړم چې کېدای شي چې اختره پورې کلیپونه جوړ نه شي خو بعد اختر نه کلیپونه د ښار کې بیا دا سندره چې نوې مې ثبت کړې ده پیدا کېږي او کلیپ مې جوړ کړی نه دی کلیپونه یعنې وروسته له دې نه چې دغه اوس نشر سي د اختر په شپو ورځو کې بیا وروسته جوړوي کلیپونه وروسته جوړوو اوس کم وخت پاته ده اختر ته نو انشاءالله منتظره یم د تاسو کلیپونو ته هم چې راوځي او سندرې مو کلپ کوي نو اوس منتظره د تاسو سندرې ته نو اکبر په همدې بله دوستانو د ښاغلی دین محمد غمخوار له دغې سندرې سره به موږ د نن شپې لپاره تاسو په بکون کې خدای وسپارو او تر سبا مو الله مل سه د الله په امان خوشحاله شیبې ښه وخت درڅخه غواړم.
راتله نشي جانانا رو رو صبروما ضرورو صبروما کته راتله نشي جانانا رو رو صبروما ضرورو صبروما حوال دلی کچه مزړه په قرار شینا رو رو صبروما ضرورو صبروما بے وفای نور یاری دل کاوما رو رو صبروما ضرورو صبروما سم کو تشمارما رو رو صبروما ضرورو صبروما پلارا سم کو تشمارما رو رو صبروما ضرورو صبروما دسخکاری گلی ونه در پس شما رو رو صبروما ضرورو صبروما بے وفای نور یاری غم سره اشنا کړم ورو صبروما ضرورو صبروما غم ته د غم سره اشنا کړم ورو صبروما ضرورو صبروما زکه د غم په مسلو غم غلطوما ورو صبروما ضرورو صبروما د بے وفای نور یاری در شدت کار اما که هستم وقت ریاسل و زمزمه و پیش خود که چی میکنم بوده دفتر از خواست دیگه خب از زیادتر وقت که زمزمه میخوایی زمزمه کنی که خود میخوایی یک آهنگ زمزمه کنی آهنگای کی را زیاد خوش داری که زمزمه کنی؟ خب آهنگای کی را خوش دارم ناز اقبال خانم نغمه اوس هغه سندره دی چې د ډالۍ په توګه راوړې خپرونې ته نو وړاندې که لیدونکو ته نو که په وروستۍ کې کوم څه غواړې لیدونکو ته ووایې مهرباني زنده باشین چیز گفتنی خواست ندارم دیگه درست است چیزی که شما میگین آهنگ اجرا خود کردیم لیدونکو سندره تاسو ته وړاندې کیږي او موږ یې وړاندې کوو تاسو ته نو په خیر راغلی نن خپرونې ته لیدونکو ورځو سندره وینو یو ځای سره او په دې هیلهمندۍ باندې چې دا سندره مو خوښه سي نو وروستۍ شېبې د خپرونې هم هیرې نه کوي
له ټولو ښکلو برخو سره چې تاسو د خپرونې په لړ کې تر دې دمه ولیدې هرومرو مو خوښې سوي دي. یوه بله په زړه پورې او خوږه برخه چې خاص او خاص هغه برخه افغاني جامو ته ځانګړې سوې ده او د اجمل حقیقي او د هغه خلاقیت او د هغه کریټیویټي به یو ځل بیا په دغه خپرونه کې موږ او تاسې د یو نمایش په توګه وګورو یو ځای د اجمل حقیقي او حمید جان او هدایت جان په ویاړ باندې. ستړي مسئ اجمل جانه اختر مبارک قربانیگان قبوله اختر مبارک کینه مهربانی والا چې ما ته مو بیخي د چا خبره اواز راوست ولا تو تخریص ما ویل تاسو هم نمایش ورکوئ نو زه په قطار کې ودرېدم مګر تاسو خو تمرینونه کړي دي هرومرو دې سره بلد یاستئ ما ویل چې زه داسې نه یم چې د تاسو هغه د مدلینګ اصول خدای ناخواسته د پښو لاندې کوم یا خواهش کوم نزاکت او بعضې مسایل دي که نه ډېر خوشحاله یم چې وروسته له یو څه مودې نه د یو ځل بیا په خپرونه کې ګورم هغه هم د داسې ښکلو جامو سره بیا هم ښه راغلی اجمل جانه الله دې عزت وکړه تو تاخیر صاحب سلامونه او نیکي له تاسو وړاندې کوم او د لمر تلویزیون قدرمنو مینوالو ته او د لوی اختر د رارسېدو مبارکي هم ټولو هیوادوالو ته وایم په دې هیله چې هغه دوستان چې تر هغه دمو پورې زموږ سره په خپرونه کې ملتیا کوي یو څه معلومات زموږ د دود په اړه ترلاسه کړي هرومرو ډېره خبره مې د ونیول په بښنې سره ډېره ستره دنده دې په غاړه اخیستې ده او زه فکر کوم دا به اسانه هم نه وي په دې شرایطو کې په ځانګړي ډول زه ښه پوهېږم چې درځه خبرې به کوو اول حمید جان ته نوبت ورکو چې بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان حمید رازقی هستم یکی از مدلای گروه اجمل جان حقیقی و همچنان عید سعید عطا را به تمام ملت فرهنگ دوست افغانستان عزیز از زنده باشی عزیز دل خداوند بزرگ
موفق داشته باشید. تشکر زنده باشید. هدایت جان. سلام خدمت شما تو داخل صاحب و یک سلام خاص به تمام بینندای عزیز تلویزیون لمر. امیدوار هستم که جور و صحت سر حال باشن و هدایت الله لغمانی هستم، یک تن از مدلای افغانستان و البته از گروه اجمل جان هستم و عید سعید اطهار از صمیم قلب به تمام هموطنان عزیز خود تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که این روز خوشحالی را به خوبی و خوشی سپری کنن. ډیره مننه. تا ته هم ښه اختر غواړم از تا کورنۍ ته او تشکر زنده باشید. دغه البته دغه وخت دی چې ټولو افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې. اجمل جانه زما داسې غواړم چې لنډ ډول باندې داسې یو بعضې مسایلو زما تشویش دی البته دغه دا معلومه ده چې دغه څه چې ته جوړوې د په حساب یو کریټیویټي چې کوي یو خلاقیت چې کوي په جامو جوړولو کې د دې لپاره بازار موندنه داسې کوم څه شته دي یا هم ته دغه څه بیرته د دې په وړاندې یو څه هغه څه دي چې په مصرف کړي وي یعنې فرضاً ډېر مسایل دي دلته که نه پیسه ووایم خلاص وایم بیرته لاسته راوړي که یې نه راوړي یا بازار لري دا د تا کار؟ من تو تخیل صاحب شکر ده تیریږي خو په افغانستان کې یعنې په نورو هیوادو کې د هغوی مدلان یعنی جلا معاش لري ځکه چې هغوی خپل دود خپل عنعنو ته خدمت کوي پرمختګ ورکوي او په افغانستان کې یعنی شکایت ونسي اختر ده نو باید د خوشحالي خبره وي یعنی دولت ما سره کومک نکي یا اطلاعات فرهنګ څوک یعنی سپورټر نه لرم په افغانستان کې مودلینګ هم کوي په سندرو کې هم تاسو ګډون کوئ او د یو مدل په حیث باندې که نه څو کلیپونو کې به دې کار کړی یما هدف تو تقریبا صاحب دا ده چې باید له هرې خوانه افغاني دود یعنی افغاني دود او دستور ته وده ورکوي. زه غواړم دغه بوټونه د یو وارې وښیو دا په کامره کې کوي حتما دا تو تخیل صاحب یو په افغانستان کې یو کمپنۍ ده نوم یې نه اخلم چې بوټونه جوړوي سپلې بوټو دا شان بیا ما په دې کې لیک څه نوآوري کړې ده دغه د ما چپن ویم خولې چې دغه مواد کار سوی ده په دې کې مې یعنې هماغه تکه یا هماغه څه دې په دې کې هم کار کړی د دې لپاره چې هغه میچ ولري یا ماهنګي ولري ټول سره یو ځای ځان ښکاره کړي. موږ هم د همدې لپاره چې حداقل کړي مو وي چې دا د تا جامع او د تا د کاروبار په حساب باندې دوستان ته وایي چې موږ او تاسې خپله په افغانستان کې داسې خلک لرو او له دغو نه استفاده وکړي. دا پیور دی، دا اصل، دا نه وجود ته صدمه رسوي نه پوستکي ته صدمه رسوي. ښه اجمل جان ډېر خوشحال چې تاسو له ځان سره لرو. د موږ دوه همکاران دي هغوی هم لږ لږ دې خبرو کې لاس وهي. اجازه ده چې هغوی مدل دي تقریبا همدغسې ووایه راو به غواړو که نه که اجازه وي د حمید جان او د هیله جان. ښه ابراهیم عابد او سلیمان شعبي را غواړو چې هغوی هم غواړي چې یو څه نمایش ترسره کړي. پتلونونه واخلئ، پرتوغاښونه واخلئ او جوړه جوړه کمیسونه واخلئ د قربانۍ لپاره او کالي واخلئ ډېر زبردست کالي، ډېر د کشو پش کالي. دا کالي چې تاسو ګورئ دا د اختر لپاره دی، اقتصادي کالي. دا څوک دی چې راغی بهترینه لیلامي مې راوړې ده. رنګ دې ورکه دروغ مه وایه او په خدای مې د قسم که اعصاب مې خراب شو پوس به دې نه نو. اول خو دې دا جرم کړی دی چې دې زما زیکې څنګه ولاړ یې. دا ځای ماته د پلار نیکه نه پاتې دی. دا ته څه بد کوې درته مې ویله چې دا مې تقریبا دغه ځای چې ګورې دا مې د دادا په نوم باندې دی. قوالی قدر سره یې نو بیا صحیح دی که نه خو دا ماته پرون نه ابل پرون د ترافیک نه مې اخیستی دی او روزمره ورته پیسې ورکوم. ښاروالي راځي پسې راتېر څه نور هغه کسان راځي چې هغه ته بدماشان وایي. وایم څه درته ویلی په دې نه شمه چې تا سره څلور ارګانه دي او ما سره یو بېچاره ترافیک دی. خو خبره دا ده ګوره زما ځای پرېږده او ګوره تا به م خراب کم او چکني به درنه جوړه کړم. ګوره وروره ته مې یار یې ته مې جانان یې ته مې دوست یې خو چا ته چې ما رشوت ورکړی
او چاته به چې پیسې ورکړي پسې راتېر شه رشوت اخیستونکی او رشوت ورکوونکی مطلق جهنم. نو بیا دا ظلم دې ولې کوو چې ما ته لګیایي؟ دا د دې لپاره درته وایم چې دې ځای نه ولنو که نه کور ته لاړم او چرایز مې در پسې راوړو نو غلبیل غلبیل به دې کوم. راشه که تودېږي چرایز څنګه ما پسې راوړي؟ خبر نه یې چې DDR شوی چرایز دې کار نه کوي. توتاخیله ککره به دې نه یم ملا ته به دې څوک نه ژاړي. راواړه وسړي راوړي دي ګلونه یا جانان لپاره ما راوړي کمیسونه. راواړه وسړي راوړي مې ګلونه واجې نماز دې چې که سره دې جان پاک او رنګ دې ورکه جانانا. وایم راشه اختر دی په دې اختر کې دوه خپړونه پخلا کېږي. زه ورته غرونه یې ځکه مسلک م یو دی. راځه چې پخلا شو. راځه غېږه راکړه پر پدرک د رحمت ته جوړه کوم نه یانو نه یاره قبیله دې راته معلومه نه ده. راځه چې ځو راځه. دا دې څه وکړه کار دې خراب کړ. که په رښتیا هم په ترنم سره څوک وغواړي هغه هم داسې ترنم چې عابد او شاهبي وکړه یو څه وپلوري که نه خامخا خریداران ورته ډېر دي. خو فکر کوم لیلام فروشان ته یې ښه نقل ورکړه چې په ترنم کې خپل لیلامي نقل ورکړو خو ډېر ښه پیام یې درلود. یعنې بله پیام یې درلود چې یعنې لږ رسوایي وکړو او باید چارواکي هم پوسي. خیر مونږ خو لا هغه نه په ګوته کوو. مونږ وایو چې مونږ خو شی نه دي کړي. څوک وایي چې زموږ د منګي شړومبې تروشي دي. خیر په هر صورت له اجمل جان حقیقي له حمید جان له هدایت جان نه درې واړو نه مننه. بیا هم تاسو ته مونږ زحمت درکوو کله کله راځه. خیر تاسو خو راځئ بیا هم د دې لپاره چې دغه زموږ او تاسې د لړۍ جاري وي د خیره سره. تاسو ته لا موفقیتونه غواړم بریالی اوسئ په خپلو کارونو کې. نو دوستانو موږ او تاسې هم ځو دمه اخلو دمې نه وروسته بېرته راګرځو. بیا هم خپرونه باقي ده لا خوند باقي دی له موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم په خیر راغلی او تاسو ته ښې چارې غواړم. ښه اختر او اکبرجانه په دې برخه کې موږ یو ډېر ښه ګران میلمه ځان سره لرو. البته میلمنې مو هم درلودلې له هرې برخې نه میلمانه درلوده. اوس یو ګران میلمه او ګران سندرغاړی له ځان سره لرو. بله ډېر خوږ سندرغاړی او هغه هم هغه څوک چې تل یې د تلویزیونونو لارې نه په خپل خوږه ژبه باندې تاسو نازولي یاستئ. ښاغلی دین محمد غمخوار یو ځل بیا ښه راغلی. مننه تاسو نه میله جانې تاسو نه اکبر صاحب. زه خپل سلامونه د زړه له کومې نه ټول وطنوالو ته د لمر تلویزیون د لارې نه وایم او اختر مبارکي هم ورته وایم په دې وکړي چې یو ښه په رخسار کې د ګلانو په دربار کې د شاهانو په جمال کې د خوبانو ان په محفل کې د یارانو لا معلومیږي چې اختر دی. نو چې اختر دی زه اکبر توتاخیل هم یو ځل بیا تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دوهمه ورځ مو هم په خوشحالۍ او په خوښۍ تېره کړې وي. خپل یاران او دوستان مو لیدلي وي او په ځانګړي ډول هغه دوستان او ملګري چې ډېره موده پس مو لیدلي دي د هغوی په لیدو او کتو مو زړه ډاډه سوی وي. په سر کې ورځمه تاسو څو شیبې له میوند اقبال سره پرېږدمه. میوند اقبال غواړي چې تاسو د افغانستان اصلي موسیقۍ په واسطه چې ورسره سندرغاړی او نور ملګري دي ونازوي. مننه اکبر جانه الله دې راته تل خوشحاله لره. دوستانو اکبر جان هم په شعر کې او هم د زړه له خلاصه تاسو ټولو ته د اختر مبارکي ویلې. نو زه هم په خپل وار سره تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یو خوشحاله او سوکاله او له موسکا څخه ډک اختر مو پیل کړی وي. زه نن تاسو ته د افغانستان محلي موسیقۍ سره ستاسو په درانه چوپړ کې په دې هیله چې د خپرونې تر پای شوي پورې له موږ سره ملتیا وکړئ
او هغه کومه محلي موسیقي چې موږ ستاسو لپاره تیاره کړې ده او ستاسو لپاره ښکلې سندرې ډالۍ کوي له موږ سره اوسئ او وګورئ چې له ما سره څوک ده. دوستانو نصیر حسن د په نننۍ خپرونه کې له ما سره. نصیر جانه ستړی مه شئ او په خیر راغلی او د هر څه نه مخکې لوی اختر دې مبارک شه. زه هم خپل له طرفه او خپل ټیم له طرفه تاسو ته او د لمر تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه او د لوی اختر مبارکي تاسو ټول ته وړاندې کوم. کور دې ودان. دوستانو دوی ټولو ورونو له طرفه به زه تاسو ته د اختر مبارکي یو ځل بیا ووایم او تاسو ټولو هم د اختر مبارک وي. نو په یوازې ځان خواستې رامې څوک څه نه وي نو مجبور یو ټیم ولري. که څنګه د اختر دې څنګه پیل کړ د اختر نه دې اختر او د پروسه کال اختر چې کوم تېر شوی دواړو ترمنځ څه توپیر و؟ والا توپیر خو څه پکې نشته. شکر به وطن آرام دی خلک دی او په دې اختر کې قربانیان ډېر شوي ده نو موږ هم چې د مونځ نه راغلو بس هغه رواج هم داسې چې خپل هغه قرباني مو کوله په هغه کې مصرف و هغې نه وروسته بس د دوستانو سره د وطنوالو په کورو کې د اختر مبارکي بس ورسره کوو. بلکل قرباني فرض ده په موږ ټولو باندې نو چا چې وسه پوره وي نو باید ویم کي. نو څنګه د قرباني غوښه دې ویشلې ده تر اوسه پورې که نه؟ دا خو هغه خپل یو طریقه لري چې وایي هغه هر رقم غوښه خو هغه درې تقسیمه شي یو به ځان ته یو به دوستان ته یو به دا نور فقراو ته به تقسیموي نو موږ هم همداسې کړې ده. نو دوستانو هر مشر د کور خپله عیدي یا اختری ورکوي نو نصیر جان هم تاسو ټولو ته یو اختری راوړی البته د خپل د غږ په واسطه باندې غواړي چې تاسو ټولو ته اختری درکړي نو څه دې ورته راوړي نصیر جانه؟ یو دوه مستې سندرې مې ورته راوړي دي. مستې سندرې چې اختر هم ده. اختر دی خوشحالي ده په دې وجه نو زه هم غواړم چې خپل لیدونکو ټول خوشحاله کړم او ښه مستې سندرې به ورته ووایم. کور مو ودان. ښه نو حسن صاحب څه دې راوړي غواړې څه ورته ډالۍ کړې؟ زه خو یو دوه درې سندرې مستې سندرې ورته راوړې مې دي هغه به انشاءالله دوستانو ډالۍ کوم. بلکل نو موږ هم ورته په تمه یو چې واورو انشاءالله. صحیح ده؟ او حتما. دا ګل دې راکړه خدای دې ګل کا دا داسې کبر جنې راته مه ګوره دا ګل دې راکړه خدای دې ګل کا دا داسې کبر جنې راته مه ګوره و مولا دا ستا عمر دې ګل نه کړه مینا دا داسې کبر جنې راته مه ګوره دا داسې کبر جنې راته مه ګوره سترګې شالې لا خواږه خواږه ګوره داسې کبر جنې راته مه ګوره داسې کبر جنې راته مه ګوره داسې کبر جنې راته مه ګوره. نو حسن صاحب یو خبره به زه وکړم خدای دې د ما وې د له حاله مه خبره وه ما غوږ ته چې کله دا لرګی ورته راواخلي بیا یو ټوکې درته وکړم مهرباني وایي مور چې چاته خراوي کوي وایي زه زویه زه بچی عمر دې ډېر شي او ډولکي شي هغه په دې چې په دې زور دی. بلکل نو دویمه سندره غواړئ چې کومه سندره ډالۍ کړي؟ دوهم به چې لکه ما قول کړی دی دوستانو سره هغه به مست سندرې به مست سندره به وي که نه؟ نو
ماسته سندره ده شعر خپل دی ده نه شعر کلیوالي ده او اتنیز دی تقریبا اټانیز ده بله غواړم نو چې دوستان ته داسې یو سندره وه چې دا پسې دا چوکه روانخلي ولا متاسفانه دا د چوکې سندره ده یا بدون د چوکې نه کېږي ولا نو چې مست وي نو چېرته کېږي زه توکل په خدای توکل پر خدای دا به کوو مونږ به ځان ورته ټینګ کړو و تیرا مودا شو چې په حال مې نه خبرېږي لیوانې محبوبې ولې ناراضه شین خاله محبوبې خدای لپاره یو ځلې تروشه و تیرا مودا شو چې په حال مې نه خبرېږي لیوانې محبوبې ولې ناراضه شین خاله محبوبې خدای لپاره یو ځلې تروشه خدای لپاره یو ځلې تروشه पास हमारा सजानन लेवाने महबूबे वले नाराज शिन खाले महबूबे खना पारा यौ जली करोसा वापस हमारा सजानन लेवाने महबूबे वले नाराज शिन खाले महबूबे खना पारा यौ जली करोसा वादा को ज़िलारे बितानी خاله محبوبه خدای لپاره یو ځلې تروشه و تیرا موده شو چې په حال مې نه خبرېږي لیوانې محبوبې ولې ناراضه شین خاله محبوبې خدای لپاره یو ځلې تروشه تیرا موده شو چې په حال مې نه خبرېږي لیوانې محبوبې ولې ناراضه شین خاله محبوبې خدای لپاره یو ځلې واقعا الله تعالی ښکلی غږ درکړی او داسې کار به وکړو چې د خپرونې وخت هم کم ده له تاسو ټولو نه به مننه وکړم حسن صاحب که خپل کوم پیغام د لري په دې اختر په شپو کې خپلو ورونو ته نو کولی شي په ازادانه توګه باندې ووایي بس ښه اختر ټول دوستان ته غواړم هیله دا لرم چې د اختر د څو یو دوې ورځې نور هم پاتې دي په خوشحالۍ او په ارامۍ او په صلح پای ته ورسوو او انشاءالله ژوند به غواړو د دوستانو بشکه مننه تاسو نه ټولو نه مو مننه کور مو ودان دوستانو ورځئ تاسو د پسته او بادام اختر خونه د اختر د کباب اختر ده ورځئ تاسو مو خپل کباب نوشي جان کوي موږ به هم یو دمه واخلو بعد له دمې بیرته راوګرځئ د میوند اقبال سره مو د افغانستان د اصلي موسیقۍ سره دوه پرله پورې سندرې د نصیر حسن څخه واورېدې چې تاسو ته یې ډالۍ کړې او تاسو ځینې خوند واخیست اوس غواړم چې یوه بله پرله پورې برخه چې خیبرجان کارګر دا برخه تاسو ته وړاندې کوي تېره شپه هم د خیبرجان کارګر یوه داسې هنري کړنه موږ ولیده چې واقعا هم د ستایلو وړ ده بیا هم خیبرجان تا ته ښه راغلاست وایم تشکر مننه نن شپه هم موږ نوې نمایش بالکل آماده دي نو که تاسو اجازه نو مهرباني بالکل موږ او لیدونکي به یو ځای دا هنری کردن هم وکړو انشالله ما درخواست میکنم از خودت که تشریف ببرین در جایتان ما اوجا بشینم بله شما بشینین به خاطر از اینکه به دقت ببینین دیگه ما هم کارهای خود شروع میکنیم دوستان ما آماده مگر ما میخوایم باشم اگر شما کدام مشکل ندارید اگر میخوای باشی پس باید داخل صندوق شما برین اما این کارو نمیکنیم به خاطر از اینکه اینا پرکتس ندارن یک دقیقه خیبر خب دوستا بازم خیبر کارگر در خدمت شما حاضر است با یکی از نمایش‌هایی که دوستا خیلی خواهش کردن که ما باید نمایش بدیم ما هم آماده ساختیم اوکی بفرمایید خیبر عزیز دوستای تکنیک خواهش میکنیم که سیستم
بکگراند موزیک ما را چالان کنیم.
مننه اکبر جان نمایش پای ته ورسېده. ډېره مننه مګر څنګه امکان لري دا څه؟ خب زموږ هدف دا ده چې موږ کوم کار کوو څنګه چې تا ته خوند درکړو انشاءالله چې بله بله میزمانو چې ناسته ټي وي ته تلویزیون ته انشاءالله هغې به هم خوښ شوي. بالکل زما هم خوښ سو. دا ما د خارجي چینلونو څخه لیدلی و دغه نمایش چې اوس تا اجرا کړ. بالکل اکثره دا خارج کې اجرا کیږي او موږ غواړو چې موږ په افغانستان کې هم دا رواج کړو د خیره چې افغانان هم کوي شي دا څه چې دا نور بار ملکونو کې کیږي موږ هم دغه استعداد لرو چې خپل وطنوالو ته څه ناڅه مخکې کړو خپل وس مطابق. بیا مننه تاسو نه چې موږ راوغوښتل د ښکلې برنامې ته. ډېره مننه. او تاسو طریق نه موږ هم آشنا شوي و خلکو موږ کارونو سره آشنا بله. خب کار چې پشتو من کوشش میکنم همراه خودت بگم اگر در فارسی باشه بسیار تیز گپ بزنم. دیگه هدف ما است که چند لحظه بتونیم برنده را یک احساس خوب و تخیلی بدیم. ډېره زیاته مننه له خیبر جان نه. ستاسو د هنر په هکله دومره یوازې ووایم چې په تاسو کې د برکت وي، ستاسو په هنر کې د برکت وي. په دې هیله چې دغه څه په ډېره لوړه کچه باندې له خیره سره ستاسو په هنر کې وګورو. ډېره مننه. انشاءالله. بله. نو دوستانو د خیبر کارګر دغه ښکلې او په زړه پورې برخه مو ولیده. لنډه دمه کوو بېرته راګرځو موږ ستاسو په خدمت کې یو. د بهارو سره ګلونه ستاسو پر قدمونه نه سرسلامونه تاسو ته او ښې چارې درته غواړم لیدونکو. خپرونې ته اوس زه راغلم د منګ همکاران تر اوسه وه. نو اوس په دې خپرونې په دې برخه کې راسره یوه ډېره په زړه پورې او خوږژبې سندرغاړې ناسته ده. نو که راغلاست وایم تاسو ته او پخیر راغلی. خب سلام عرض ادب دارم برای شما و برای همکار شما و برای حاضرین برای تالار که است و بیننده های تلویزیون لمر که یگانه تلویزیون خوب علاقمندش هستم. من خودم هم برای شما عید تبریک میگیم و خوش آمدید میگیم شما را در برنامه ما. فقط غواړم یو څه وپوښتم چې ډېر د سیاسي سوی میونده خیر ده چون خبرو کې ورته چنګه لکه چې شبنم چې لږ ذره ډېره سیاسي وغږېده تم سیاسي سوی بیخي نه خیر ده وایي خربوزه از خربوزه رنگ میگیره. نو شبنم جانی څو سندرې لري؟ خب آهنگای ما البته 9 پارچه آهنگ است که به ضمن از 3 پارچه زیر که است ما کلیپ ساختیم کلیپ کرده میشه و دیگه از یکی است 6 پارچه دیگه از صوتی است. صوتی است. مایوند شبنم ویلې چې 3 سندرې کلیپي دي. بالکل. تا دا سندرې لیدلې؟ څه ناڅه مې ورته لیدلې دي او څه ناڅه به یې وګورو. اوس به یوه سندره به اوس وګورو. فقط ما یو نظر و ستاسو لپاره اختر کې په څه کارونو باندې بوخته وي دا څو ورځې؟ خب واضح گپ است که عید که است طبعا خانم‌ها زیادتر مصروف می‌باشند. شما معلوم است بار ما شما دیگه از هنرمندای ما خیلی واضح گپ است که کنسرت تلویزیونی است میمانه ویژه است. مایوند دا پښتنه د لږ زره داسې یو قسم عمل دی. نه اوس دا مې وایم په دې مې ویل چې ماشاءالله وزن مو زیات د لږ زره کوي او اختر د قرباني اختر چې دا د غوښه او د کبابونو اختر ده که لږ څه ګزاره وکړي نو ښه به وي. نو د ټولو سندرو کې د کومه سندره ډېره زیاته خوښیږي؟ از خودم خب او دیگه من خودم قضاوت کردن نمیتونم که ما بگویم کدام آهنگم خوشم میاد. دیگه هیچ هنرمند دیگه پس زدن نمیتونه و دیگه او درست قضاوت کننده ماست که بالکل. شبنم جان درات وایا څومره وخت کې سندر ویل ته شروع کړی او هغه سندرغاړي چې تا غوندې نوې سندرغاړي تازه کار دي کوم یو سره ډیر زیات رقابت کوي او فکر کوي چې تا نه ډېرې ښې سندرې وایي او همغه سره ته رقابت کوي؟ خب ما که تو هنرمنده عزیز خودت رقابت خاص ندارم که بگویم. دیگه که ما در هنر آمدیم البته عشق علاقه ما بوده که من بسیار زیاد دوست داشتم. دیگه مدت 1 سال میشه دیگه. نو شبنم جان نوای چې رقابت نه کوم مایونده خو زه په دې نظر یم که کله یو انسان بل چا سره رقابت ولري البته سالم رقابت نو دا د دې لامل کیږي چې هغه ډیرو لوړو ځایونو ته لاړ شي او لوړو مقامونه ترلاسه کړي. ته څه فکر کوې؟ زه هم تا سره موافق یم چون هغې سره موافق یم. بښنه غواړم چون هغه یې مونږ مېلمه ده څه چې هغه وایي مونږ یې ورسره منو او رقابت سالم رقابت داسې یو شی ده چې سړی نور هم لوړ بیایي. کیدای شي دا رقابت ولري خو ځان څه ناڅه
گوشه نیسی. نو خیر بیا هم څو سندرې دې راوړي، کومه سندره به موږ ته ډالۍ کې د عیدي په توګه باندې؟ خب آهنگای ما آوردیم، خدا کنه که مورد علاقه شما و بیننده های تلویزیون لمر قرار بگیره. دیگه کوشش میکنم دیگه از این بعد آهنگای خوب بسازم، خدا کنه خوش کس بیایم. سندره به حتما واورو. شبنم جان روسي پوښتنه ده د لتانه چې په سندرغاړو کې البته هغه سندرغاړي چې پخواني سندرغاړي دي څوک خپل الګو غني او لچانه تقلید کوي په سندرو کې؟ خب از هنرمندای سابق ما کلگیش خوب هسته که واقعا من هیچ کدام از وارو گفته نمیتونم و هیچ کس جای از وارو واقعیت گرفته نمیتونن و یک گلگوی افغانستان وقت بودن دیگه. از سابقه فارسی وانا بگویم استاد موش، دیگه اگه پختونخوا بگویم دیگه خانم نغمه و نازی قالی هستن. و زیادتر وقت در کدام وقت زمزمه خوشت میاد که زمزمه کنی؟ مثلا چون خانوما در کارهای زیادی مشغول و مصروف میباشن، مثلا در وقت جارو، در وقت خیاطی، در وقت کاسه شما این پرسانه میکنین که در وقت ظرف شستن یا جارو یا کالاشویی در این وقتا. خب خانم‌ها که اکثر وقت که بیکار میمونن زمزمه میکنن.